علیکم ګران دوستان څنګه یاست ښه یاست جوړ یاست امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ یو 3 ورځې مخکې چې دی یو پوسټ کړی په خپل یوټیوب چینل کې چې د نعتونو شعرونو او د سندرو جوړولو ډېر یو ښکلې موبایل برنامه مې پرې راپیدا کړې ده ملګرو ویډیو پرې غواړئ نو کمنټ وکړئ نو موږ ته ډېر ملګرو کمنټونه وکړل چې موږ خامخا غواړو او دا موږ ستاسو نه یو سوال هم کړی و او دا یعنې موږ ستاسو نه غوښتلې وه دغه یو برنامه او ډېرو ملګرو چې دی خپل نظرونه راسره شیر کړي دي نو بس ډېره ښکلې زبردسته برنامه ده نو ما تاسو له راوړې ده نو چېرته مه ځئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ نو هغه ملګري چې د لومړي ځل لپاره زموږ یوټیوب چینل ګوري او زموږ د یوټیوب چینل ویډیو ګوري نو موږ ته ښه راغلاست زموږ چینل ته ورته وایو چې راشئ او زموږ چینل ته دغه ویډیو اپشن باندې کلیک وکړئ او دغلته ډېرې ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي هغه تاسو کتلی شئ او که غواړئ چې زموږ ویډیو روزانه د ټول نه مخکې وګورئ نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري نو تاسو به په دغه باندې کیکاږئ چې کله مو په دغه باندې کیکاږئ نو دغه سره یو ګنټۍ نشان هم راځي نو تاسو به په هغې باندې کیکاږئ نو چې کله مو په هغې باندې کیکاږئ نو زموږ یعنې د دې نه یعنې چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي او تاسو ته به د ټول نه مخکې درځي نو راځئ ویډیو شروع کوو نو چېرته مه ځئ ویډیو تر پای پورې وګورئ نو د ټول نه مخکې چې ده دا یو داسې اپلیکیشن ده په پلی سټور کې هم شته خو چې په پلی سټور کې ده نو هلته صرف تاسو له یو اپشن چې دا هغه کولاو درکوي نور تاسو له په پیسو درکوي یعنې دا تاسو کتلی شئ دلته دا تاسو له دغه اپشن یې درکوي نو په پلی سټور کې چې ده هغه صرف یو دانه ازاد دی هغه ده هارډ نو په دغه کې تاسو چې دی سندرې او هر څه دغه کولی شئ خو دا نور چې دي دا بیا تاسو له په پیسو درکوي همداسې نه درکوي خو ما همدا اپشن یې فري اخیستلي دي نو څنګه تاسو کولی شئ فري واخلئ کو هغه ملګري که غواړي چې په بې پیسو یې را ډاونلوډ کړي او نه غواړي فري همدا صرف دغه غواړي نو تاسو په پلی سټور کې ولیکئ ولوکو نو دغه یو اپلیکیشن به راشي تاسو ډاونلوډ کړئ که غواړئ چې ټول هر څه درته کولاو شي بغیر د پیسو څخه مفت نو تاسو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ د ټول نه مخکې لاړ شئ اول تاسو په خپل یوټیوب په ګوګل پلی کې ټلګرام ولیکئ او دغه یو اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ یعنې دا ډېر ملګرو سره دی او دا ډېره ښکلې زبردست اپلیکیشن دی د میسج کولو لپاره یعنې چې ډېرو ملګرو سره مو وي نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله مو ډاونلوډ کړئ بیا به اوپن کړئ چې کله مو اوپن کړئ دلته به ستاسو نه نمبر غواړي خپل نه موبایل نمبر مو ورکړئ هغې ته به یو کوډ راځي او هغه کوډ به بیا تاسو ووهئ نو چې کله مو کوډ په دغه کې ووهو نو ستاسو نه به یو نوم هم واخلي نو ستاسو ټلګرام به جوړ شي کله جوړ شو نو تاسو به په ټلګرام کې دغلته پاس تاسو کتلی شئ دغلته به تاسو ولیکئ پښتون افغان نو دغه شانې به په دغه طریقه باندې به ولیکئ پښتون افغان تاسو کتلی شئ نو چې کله مو دغه ولیکو نو زموږ یوټیوب چینل چې دی دغه زموږ د ټلګرام چینل هغه به تاسو د ټول نه په سر راشي دغلته به ما ورسره لیکلي د سندرو او د نعتونو جوړولو او د شعرونو جوړولو برنامه نو تاسو دلته کتلی شئ نو تاسو به په دغه باندې کلیک کوئ نو دا به یو 15 شپږ سیکنډه واخلي په هغې کې به ډاونلوډ شي بیا تاسو به په دغه باندې کلیک کوئ او دا به انسټایل کوئ نو هغه ملګري که چېرته دلته نه پیدا کېږي نو تاسو به دغلته پاس درې کرښې چې تاسو ته ښکاري نو تاسو به په دغه باندې کیکاږئ او چې کله مو کیکاږئ نو دغلته به د سرچ بټن باندې کیکاږئ بیا به دلته ولیکئ سونګ میکر یعنې سونګ میکر مو چې کله ولیکلو دوستانو زموږ لږ انټرنیټ مشکل دی زه دا انټرنیټ په دې باندې کولاوم دوستانو نو تاسو کتلی شئ نو چې څنګه مو سونګ میکر ولیکلو نو دغلته به تاسو ته راشي تاسو کتلی شئ دغلته به ما اپشن ورکړی وي دغه چې دغه برنامه دی نو تاسو به دغه برنامه باندې کیکاږئ او دا به ډاونلوډ کړئ نو په دغه طریقه باندې او که هغه ملګري چې په لیکلو کې څه ستونزه لري او لیکل یې سم صحیح نشي نو زه تاسو له په ډسکرپشن کې لینک در کومه د خپل چینل نو تاسو هغې باندې کیکاږئ نو ډایرکټ به ټلګرام ته راشئ هغه ملګري چې ډسکرپشن نه پېژني هغو ته زه اوس وایم نو تاسو به په دغه باندې کیکاږئ چې کله مو په دغه باندې کیکاږئ نو دغلته ډسکرپشن دی دلته به ما تاسو لینک درکړی په هغې باندې کیکاږئ نو چې کله مو په دغه شین خط پوي لینک نو تاسو چې کله په هغې باندې کیکاږئ نو تاسو به ډایرکټ زموږ ټلګرام چینل ته راشئ او دغلته موږ تاسو ته روزانه دا شان ښکلې ښکلې برنامې په دې کې اپلوډ کوو نو زه ما تاسو ته لینک هم درکولی شو په لینک کې بیا چې دا ډېر مشکل راځي یعنې ستونزې راځي نو بیا نشئ کولی چې په اسانۍ باندې ډاونلوډ کړو په دغه باندې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ نو دغه یوه برنامه ده چې کله مو ډاونلوډ کړه دوستانو دا تاسو کتلی شئ ولوکو یې نوم دی نو چې کله مو دغه انسټال کړل نو دلته تاسو څنګه کولی شئ سونګ یا یو څه نعت ریکارډ کړئ که نعت ریکارډ کوئ دغلته هارډ باندې به کلیک کوئ دغلته اپشن راځي په کوم سټایل کې یعنې کوم دغه کې تاسو غواړئ چې تاسو نعت ریکارډ کړئ او میکروفون کو استعمال کړئ نو ډېر به ښه وي او بیا میکروفون هم کېږي او که غواړئ چې یوه سندره ورسره ریکارډ کړئ نو دلته به تاسو په دغه باندې کیکاږئ او یو داسې سندره به پیدا کړئ چې هغې سره اواز نه وي نو هغه بیا تاسو دلته سلیکټ دلته تاسو کتلی شئ ما څومره سندرې دي هغه ټول راغلي نو چې کله مې وسلیکټ کړله بیا به ورسره دغه بټن ووهئ او بیا به دغه د ریکارډ بټن به ووهئ
نو دوستانو ستاسو ریکارډینګ به شروع شو. زما ریکارډینګ نه کېږي ځکه چې ما سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی، نو دې له کبله چې دا زموږ ریکارډینګ نه کېږي. نو زه یو چې کله مو ریکارډینګ وکړو دوستانو، نو تاسو به په دغه باندې کلیک کړئ. تاسو کتل نو زموږ ریکارډینګ به تاسو چې کوم ریکارډینګ کړی به دلته راشي. چې کله دلته راغلی نو بیا تاسو څنګه کولی شئ په خپل میموري کارډ کې سیو کړئ. نو دغه شیر بټن باندې به کېکاږئ. چې کله مو په دغه شیر بټن باندې کېکاږئ نو دلته به تاسو په دې سیو بټن باندې کېکاږئ. نو چې په دې سیو بټن باندې کړئ نو تاسو نه به نوم غواړي. چې کله مو هغه نوم چې تاسو کوم ریکارډ کړی دی هغې له به یو نوم ورکړئ، لکه څنګه چې زه یا یو څه نوم تاسو ورکړئ. بیا به اوکې بټن باندې څنګه به اوکې باندې کېکاږه نو ستاسو دغه به هغه ریکارډینګ به په ستاسو موبایل کې سیو شي. نو تاسو به چې دی بیا پاس لاړ شئ خپل فولډرو ته او هملته وګورئ چې کوم ځای کې تاسو دغه نعت یا د سندره یا شعر ریکارډ کړی وي. نو دا ډېره ښکلې زبردسته برنامه ده دوستانو. نو تاسو دلته کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته راشي چې کوم ځای کې تاسو هغه ریکارډ کړی وي. نو ډېره زبردسته برنامه ده دوستانو. بیا هم زه تاسو ته پوهوم که هغه ملګري پرې پوه شوي نو تاسو په ټلیګرام ته راشئ. په ټلیګرام کې به چې دا زموږ چینل ته او په چینل کې به بیا دغه شان دغه برنامه به تاسو ته میلاو شي او دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو تاسو دغه دریو اپشن باندې به کلیک کړئ. که غواړئ چې په خپل موبایل کې سیو کړئ او دغه سیو ټو ډاونلوډز باندې به کلیک کړئ نو دا به ستاسو موبایل کې سیو شي. نو هیله کوم چې تاسو هغه ویډیو خوښ شوي. که خوښ شوي نو خامخا کمنټ وکړئ. ملګري که مازغې پرې نه وي خلاص شوي نو تاسو موږ ته کمنټ وکړئ چې خامخا نو بیا موږ تاسو ته بله یوه ویډیو راوړو چې ستاسو مازغه پرې خلاص شي او تاسو پرې پوه شئ او تاسو ته په اسانۍ یعنې تاسو یې په اسانۍ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښ شوي. تر بلې ویډیو پورې په لیدلو مسپارم. خدای په امان.